ژبې د ټولو نه غټ شاعر رحمان بابا د پېښور په بهادر کلي کې پیدا شوی. د رحمان بابا د پیدا کېدلو او د وفات کېدلو درستې نیټې معلومې نه دي. د رحمان بابا په دیوان کې ذکر شوی د دوو تاریخي پیښو څخه د رحمان بابا د پیدا کېدلو او د وفات کېدلو اټکل شوی نیټې معلومېدای شي. د رحمان بابا د پیدا کېدلو نیټه د هغه ذکر څخه محاسبه کېدای شي چې کله د مغل پاچا اورنګزیب واکمني په 1809 کې پای ته ورسېده. په دې وخت کې رحمان بابا په خپل یو شعر کې خپل عمر د 55 نه زیات ښودلی دی او دا هم ویلي دي چې د اورنګزیب عالمګیر واکمني د هغه په مړ کېدلو سره ختمه شوله. وروستو په یو بل ځای کې د اورنګزیب عالمګیر نه پس د شاه عالم د پاچا جوړېدلو خبره هم کوي. شاه عالم په 1809 کې په تخت کېناستلی و. د رحمان بابا د دې شعر په بنیاد که موږ د رحمان بابا عمر 55 واخلو نو د رحمان بابا د پیدا کېدلو نیټه شاوخوا په کال 1652 کې راځي. په پټه خزانه کتاب کې د رحمان بابا د پیدا کېدلو نیټه په 1632 کې لیکل شوې ده. خو د پټه خزانه نیټه ځکه غلطه ده چې رحمان بابا که واقعي په 1632 کې پیدا شوی وی نو د شاه عالم په تخت کېناستلو په تاریخ په خپل عمر 55 ښودلی وی. نو موږ دا اندازه لګولی شو چې رحمان بابا به شاوخوا په 1652 کې پیدا شوی وي. د رحمان بابا د وفات کېدلو نیټه د یو بل شعر سره تړلې ده چې پکې رحمان بابا د ګل خان او جمال خان د وحشیانه وژنې کیسه کوي. په دې واقعه کې دښمنانو ګل خان او جمال خان په یو واده کې د ټول محفل سره ژوندي سوځولي وو. دا پیښه په 1911 کې رامنځته شوې وه. د تاریخ لیکونکي ګمان کوي چې د رحمان بابا وفات هم په دې وخت کې شوی و. دا نیټه په تاریخ کې هیڅ شواهد نه لري. خو دا یو حقیقت دی چې رحمان بابا په 1911 کې لا ژوندی و. تاریخدان د جمال خان او د ګل خان د کیسې په وړاندې دغه اندازه لګوي چې رحمان بابا شاوخوا په 1915 کې وفات شوی. د رحمان بابا تعلق د غوریه خیل قبیلې نه و. غوریه خیل قبیله د پښتنو یوه غټه قبیله ده چې ترېنه نور غټ غټ شاخونه وتلي دي. دا شاخونه د مومندو، داوودزۍ، ملاګوري، شلیماني، حنیفزۍ، زخیلوال، ترکزۍ، خویزۍ او هزاربس په نومونو نور قومونه لري. رحمان بابا د غوریه خیل قبیلې د مومندو قام سره تعلق لري. مومند قام د 14مې پیړۍ نه واخله تر 14مې پیړۍ پورې له کندهار څخه پېښور ته هجرت شوی و. په 1550 کې د یوسفزۍ قبیلې او د غوریه خیل قبیلې ترمنځ د شیخ تپور په جګړه کې غوریه خیل قبیلې له ماتې ملو شو. د دې ماتې په وجه یوسفزۍ قبیله په دې سیمه کې واکمنه شوه. خو رحمان بابا په خپله په سیمه کې په سوله ییزه توګه ژوند کو او هیڅکله یې په دې خپلمنځي جګړو کې حصه نه و اخیستلی. زماني روایت دا دی چې رحمان بابا کوهاټ ته هم لاړو او تر هند پورې ګرځېدلی و. بابا د کورنۍ مخینې په اړه د تاریخدانو ترمنځ فکرونه ویشل شوي دي. ډېرو ماهرینو په دې باور دی چې د رحمان بابا کورنۍ د هغه د کلي سرداران، ملکان او خانان. رحمان بابا په خپله یو ساده او پوهه سړی و. د رحمان بابا په دیوان کې د کورنۍ د غړو په اړه څه نه دي ویلي شوي. په یو شعر کې رحمان بابا د عزیز خان په حوالې سره څه داسې وایي: نشي ملنګانو د خانانو سره کلی، نشي ملنګانو د خانانو سره کلی، چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن.
ځینې تاریخدان دا وایي چې عزیز خان د رحمان بابا ورور و او ځینې تاریخدان دا وایي چې عزیز خان په هغه وخت د بهادر کلي د یو ملک نوم و. هم د عزیز خان متعلقه دا کیسه مشهوره ده چې عزیز خان په کلي کې ډېر عزت لرو او خلکو به ورله پیغورونه ورکول چې ته دومره غټ سړی یې او ورور دې بژا بژا جامې اچوي. د دغو پیغورونو په وجه عزیز خان رحمان بابا ته وویل چې لا زما په شانتې ژوند کوه او یا د کوره وځه. نو رحمان بابا له کوره ووتو. له کوره چې وتو نو مور یې ورته وویل چې بچیه د ورور خبره دې ومنه او متل شه. نو په ځواب کې والله رحمان بابا همدغه شعر وویلو چې نشي ملنګانو د خانانو سره کلی، نشي ملنګانو د خانانو سره کلی، چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن. دا کیسه په تاریخي حوالو سره چرته ثابته نه ده بلکې پښتنو کې سینه په سینه را روانه اورېدل کېږي. د رحمان بابا پلار عبدالستار نومېدو او د رحمان بابا یوې لور اولادونه اوس هم په کلي کې ژوند کوي، خو دا خبره هم په تاریخي حوالو سره چرته ثابته نه ده.